احمد مسعود یو ناڅاپي راتګ افغانستان ته. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد ورته خاصه بلنه ورکړې او ضمانت یې هم وکړلو. احمد مسعود وایي نن مې تعبیر په حقیقت بدل شو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود او ملا یعقوب یو بل ته په زنګ کې خاصه بلنه ورکړې ده. احمد مسعود وایي د جوړ تازه نه وروسته یې راته وویل ډېر په تمنا مې زنګ در وهلی او ګران افغانستان ته درته د راتګ بلنه درکوم. راشه او په ګډه د افغانستان په ابادۍ کې راسره برخه واخله. پر تاسو د بیت المال پیسې مصرف شوي، باید حق ادا کړئ. تاسې ته افغانستان ضرورت لري. راشه خپل هیواد ته او ستا هر قسمه ضمانت درکوم. د مخکې په توپیر به دې څو چنده ستاسو زیات احترام او قدر به وي. هېڅوک به تاسو ته په کږو سترګو بد نیت ونه ګوري. هیله کوم هیواد ته راستانه شئ تر څو تاسو ته د افغانستان په سمبالښت کې حد نه زیات ضرورت لرو. افغانستان مو ګډ کور دی او په شریکه به یې راپورته کړو. د ټولو خبرو د اورېدو نه پس مې ورته ځواب ورکړ چې ستا دې ډېره شکریه ادا کوم، ډېر دې متاثر کړم. نه پوهېږم چې زما احساس او ذهنیت به همدا اوس څنګه تعبیر کړم. وزیر صاحب زه خامخا خپل هیواد افغانستان ته درګرځم او افغانستان به په شریکه راپورته کړو. احمد مسعود ویلي له جګړې څخه هېڅ هم نه جوړېږي. موږ باید له یو بل سره ودرېږو او خپل ولس راپورته کړو. د طالبانو دفاع وزیر ویلي دی چې موږ ټولو ته بلنه ورکړې. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا ښې چارې.